د انسان د ژوند مثال دسی لکه د کتاب پاڼې د پاڼې چې څومره اړه وي ژوند کمیږي. نن سحر چې تقریبا 9:30 بجې په کوم بجې موږ سره مرګري رابطه وکړه. ربه مرګره او موږ ته یو کس یاد کو چې څه وخت کې موږ دغه سره رابطه زموږ مشر و جامعه کې ما لیدلی و یا پلانې وفات شوی مکله وی پرون د روژه ماتي نه مخکې پس دا زړه داسې خفه شو زما چې ما خوب هم نه یې کړی. دې سوچ کې بس لاړو چې لکه دا خلک مري نو ولې زمونږ به شریکل خو نه راوړو په ورځ به داسې خبرو هم راشي چې پلان یې مړلی داسې خبرو هم ورځ راشي زمونږ مبارک پلاني جومات کې جنازه ده پلاني مقبره کې به خښئ خو په هغه ورځ به کوو څه دا سوال دی په هغه ورځ به څه کوو. دې سوال ته لږ سوچ وکړئ که تاسو له څه تیار کړي. دې کې دوه کسان کامیاب دي. یو هغه چې ما ته ووایي چې شیخ صاحب په موږ باندې دغه ورځ نه راځي دی کامیاب دی ګرځي دی چې دا ورځ بالکل نه راځي. دوی ما سره کامیاب دی چې هغه ډېر څه کړي او په هغې یقیني چې بس زه به جنت ته ځم جو صحیح ده. او درېیم هغه څوک دی چې هغه ته دا پته نشته چې زی به چرته خو دا ته پته ده چې ځم به زی به چرته دی ته پته نشته خو دا ته پته ده چې ځم به. زه خو یم چې موږ ټول په دغه درېیم کسانو کې یو درېیم قسمه خلکو کې یو زو به ټول خو چرته به زو دا موږ ته پته نشته په څه حالت باندې به مرو د دې هېڅ پته نشته. رب العالمین ته به څه وایو دغه موږ ته پته نشته هغه به راله بیا څه راکوي د دغه موږ ته پته نشته. دغه ملګری اچانک وفات شو 10مه روژه هغه پوره هم نه کړه 10م روژه ماتې هغه دلته نه دی کړی. زموږ د الله نه د امید دی چې انشاءالله هغه به په جنت کې کړی چې نیک انسان و د روژې په خوله باندې وفات شوی و او د قرآن تلاوت یې کوو مازدیګر چې وفات شوی و قرآن تلاوت ملګري موږ ته ووایي چې نن جنازه د مازدیګر لمانځه نه بعد او هغه موږ ته دا ووایي چې بیا ښځې وي چې ماښام ته نږدې قرآن به وي خپله کمره کې به ناست موږ ورته څه نه وي نو بیا افطاري دپاره ورته هغې چغې ووایي چې راځه راځه ټیم به نه لاړ شي دا غریب نه ټیم ټول کړی او دا دې خبره نه وه چې دا اوس بیا کمرې ته لاړ نو قرآن د هغه په غېږې کې پروت و سر یې ایښولی و. دا اوچت خلک چې دې مرګ ول الله ورکړي روژې په خوله باندې تلاوت وي موږ باندې وګوره پوهېږي په کم ټایم کې راځي کېدای شي دنیا په مزدورۍ کې لګیا وي ساره نه وځي او کېدای شي چې اوده پراته وو کېدای شي په یو ګناه کې مشغول یو ملک الموت راشي موږ ته وایي چې بس الله وایي چې د دوی کتاب پاڼې ختمې شوي دي. نه خبره مې دې پورې کورې زموږ د ژوند د دې پاڼو په شان دی د پاڼه اړی کنه داسې ته یو پاڼه واوړې ګوره دا کتاب کم شو دا بله دې واړوله که نه دا ځای کمېږي ګوره ټول کې مدقه شان ستا د عمر دی دا پاڼې اوړي دا پاڼې اوړي دي شي اوس دا پته نه چې زموږ په دې کتاب کې څومره پاڼې پاتې دي دا موږ ته اوس پته نشته. پاڼې خو اوړېدلي دي چا ډېرې اوړېدلي چا لږې اوړېدلي او دې ته به نه کښېني چې لکه زما لا ځوان یم جو پاڼې به ډېرې پرتې نه کېدای شي د سپینګري ته پاڼې ډېرې پاتې او تا ته لږې پاتې هم کېدای شي. دې چې پرون د انډیا یو ملګري یو عالم دا خبره کوله د نور ملګرو سره موږ ټولو سره چې زموږ یو ډېر قابل شاګرد وی وفات شوی دی د شپې الله دې وبخښي الله دې برحم کړي ملګري ته پوښتنه کوي عمر یې څومره و 21 کاله ډېر قابل انسان وی ډېر قابل انسان علم وته وي څه یادېدو ډېر شوقین سره هغه لکه د عمر یې څومره عمر 21 کاله هلک لاړ دا موږ په کوم دغه نه شي چې زه موږ لیکلی راوړي چې 21 کاله ولا تللی شي نو موږ له څه چلولی موږ څه خاص لیکلی راوړي
او خيار سره باغي چې دغه ورځ له سو کې د خيار انسان ورته تدوم ک ډیرم زوروري که هر سو کې که خپلې ک بدرنګ او کمالدار او که غریبي ک نسب دی اوچته او که کمزور او بده کټونه به دی ورځي دي نور استخپل مرزي له خاق لري په دنیا باندې پويږي نمنګ با ان علينا الا البلاغ موږ باندې خبر رسول دي نور څه خپل مرزي له خو دغه ورځ د باندې راځي او زموږ د باندې زړه سوځي او موږ د باندې زړه مینیو نو دا نه غواړو چې مسلمان باندې دغه ورځ راشي او په دغه ورځ بیا هغه ګوتی چیچی او ورمانونه کوي چې الله ما واپس کې دنیا ته جسه وکما زه نه غواړم چې په یو مسلمان باندې دا حالت راشي ډېر عجیب حالت دی لدی کوم مسلمان چې مړ شي الله سبحانه وتعالى په ټول باندې رحم وکړي کوم چې ژوند دي الله دې ولمر په دې وخت کې راولي چې الله دا غوینه راځي